زیباګل رښتیا مړه شوې ده او که هغه ژوندۍ ده، او دا خبر ولې او څنګه په سوشل میډیا باندې شیر شوی دی چې هغه وفات شوې ده. که د دې خبر په باره کې ځان خبرول غواړئ چې هغه اوس په څه حال ده او رښتیا اکسیډنټ شوی دی، مړه شوې ده یا زخمی ده، نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ. د پښتو یو مشهوره ټیک ټاکره زیباګل چې ډیره زیاته مشهوره ده، په لکونو فالوورز لري او په ټیک ټاک باندې ورسره ډیر کسان ډیوډ هم کول غواړي او هغه ډیره زیاته مشهوره هم ده چې اوس د هغې په باره کې داسې خبر دی چې زیباګل وفات شوې ده او هغې ته یوه ډیره لویه حادثه پیښه شوې وه چې ځینې کسان داسې هم وایي چې اکسیډنټ یې کړی دی. نو قدرمنو دوستانو، د دې خبر په باره کې ټول معلومات موږ راټول کړي دي چې هغې سره داسې کومه حادثه شوې ده چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او دا خبر څومره حقیقت لري. درنو دوستانو، هر کله چې هم یو کس په سوشل میډیا باندې مشهور شي، نو بیا ډیر کسان د هغه خپې وخي او ډیر کسان د هغه پسې خبرې هم کوي چې همدغسې زیباګل هم ده چې ډیره زیاته مشهوره ده او اوس د هغې په باره کې څه داسې مختلف خبرې شیر کیږي. نو دوستانو، د دې باره کې موږ معلومات کړي دي او معلومات دا دي چې په زیباګل هیڅ هم نه دي شوي. هغه په دوبه کې خپل ژوند تیروي، خپلې کورنۍ سره ده او خپل جاب کوي. کوم خلک چې د دې باره کې داسې خبرونه خوروي نو ښه نه کوي، ځکه چې هغې ته هیڅ تکلیف نه دی رسېدلی او هغه روغه جوړه ده. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوې وي. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډېره مننه.